بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهرا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا دبغ الإهاب کله چې رنگ کړی شي و څرمن فقط طهرا نو هغه پاکه شوله. بل روایت کې راځي سلمہ بن المحبق وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د باغ الجلود رنگول د څرمنو د باغ الجلود المیتة طهورها رنگول د څرمنې د مردار پاکواله د هغې ده، یعنی کله چې و څرمن رنګ کړی شي نو دا پاکه شوله. بل روایت راوړي د میمونه رضی الله تعالی عنها نه قالت فرمای مر النبی بشات تیر شول نبی علیہ السلام په یو پس باندې یجرونها چې د خلکو راکش کولو فقال وی فرمایل لو اخذتم اهابها کچیر تاسو اخیسته وای څرمن د دغه مرداره فقالوا دی ویل انها میتة دغه مرداره ده. رسول الله فرمایل یطهرها الماء والقرض پاکوي دغه څرمن لره الماء والقرض اوبه او د کیکر پاڼې. دلته مسله د درې وړو حدیثونه مسائل دا راوځي، فواید دا ترې راوځي. اوله مسله چې یوه څرمن د حیوان نه وایستله شوه، لکه په اخترونو کې ګوسپند حلال کړی شي، پسه ورته وایي، پسه حلال شولو، نو د دې د څرمنې نه پایده اوس اخیستل جایز دي. پایده به څنګه ترې اخیستلی کېږي؟ په رنګولو سره. اوس دا پاکېږي. رنګول بیا په کومه طریقې سره دي؟ اوله مسله دا یاده کړئ. دومه رنګول دا دي چې په دې حدیث کې په طریقې د مثال سره قرض راغلی دی. قرض ویلی کېږي د کیکر د ونې پاڼو ته یا د هغې پوستکي ته وایي. پخوا وختونو کې به عربو خلکو کیکر پاڼې به راواخیستلې، په اوبو کې به واچولې او بیا به دا ویشولې، نو په دې کې به د څرمن ور واچوله. نو څرمن چې په هغې کې واچولی شي هغه اوبه وخوټ کېږي، وجوشېږي، نو څرمن یې هغه غوړوالی ورسره پاک شي، رطوبت یې غوړوالی هم ختم شي، رطوبت یې هم ختم شي، بدبویي هم ترېنه ختمه شي. دې ته رنګول ویلی کېږي. نو په نورو ملکونو کې په هر ملک کې جدا جدا طریقه ده د رنګولو. زموږ په ځای کې د رنګولو طریقه دا ده، د ګلي ګلاب سری دی، د ګلي ګلاب هغه چې ده بوټی چې دی موږ سری ورته وایو، او دارنګه نور عام د ګلانو ونې چې دي د هغې یو قسم ته ریښې دي، جرړې ورته وایي پښتانه. دا جرړې دي، ریښې دي، دا چې راوباسي د خاورو نه او دا بیا داسې وړې وړې غوڅې کړی شي، بیا کټوۍ کې واچولی شي، بیا په هغې کې اوبه ور واچولی شي، هغه وجوشېږي نو رنګ را پرېږدي. نو چې رنګ را پرېږدي په دغې رنګ کې بیا د څرمن ور واچي، څرمن پکې راوخوټ کوي، راوجوشېږي. نو په دې طریقې سره د څرمنو رنګ په دې طریقې سره کېږي او په دې سره د څرمن پاکه شي. درېیمه مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې څرمن د یو د هغه مال ده چې هغه حلال کړی شي د غوښې دپاره، نو هغه څرمن خو پاکه ده، ښه پاکوالی په دې راځي چې رنګ شي. دویم هغه څرمن ده چې یو حیوان په خپل مرګ سره مړ شو، هغې ته وایي مرداره، هغه مردار شو، نو د هغې نه به هم څرمن را وایستلی شي، لکه د وروستنی حدیث په هغې باندې دلیل ده چې نبی علیه السلام ولیدله چې یو حیوان مردار شوی و
هغوی راکش کولو یو ځای ته غورځولو. نو رسول الله فرمایل چې د غوښې نه خو استفاده نه کیږي ځکه مردار شوی دی، خو د څرمنې نه خو استفاده کیږي. تاسو د دې نه استفاده وکړئ. نو د خلکو د صحابه و فکر دا و چې شاید مثلا د څرمنې نه هم سړی استفاده نشي کولای. نو رسول الله فرمایل چې نه دم په رنګولو سره څه کیږي؟ پاکیږي د څرمن. او رنګولو طریقه خو ما ته وښودله، په دې طریقې سره رنګیږي. نو که یو حیوان مردار شوی وي نو د هغې نه څرمن راوایستلی شي، دغه څرمن هم په رنګولو سره پاکیږي. څلورمه مسله او فایده دا ده چې یو دغسې حیوان دی چې هغه غوښه یې نه خوړلی کېږي، غوښه د هغې نه خوړلی کېږي، لیکن د هغې څرمن هم په رنګولو سره پاکیږي، سوا د درې څرمنو نه. درې څرمنې احناف علماو دارنګه امام احمد بن حنبل رحم الله مسلک، امام شافعي رحم الله مسلک، هغه دا دي چې درې څرمنې په رنګولو سره نه پاکیږي. یو د خنزیر څرمن ده، او یو د انسان څرمن ده، او یو د سپي څرمن ده چې دا نه پاکیږي. احنافو د سپي څرمن ویلي دی په باره کې چې دا هم پاکیږي، لیکن امام شافعي رحم الله فرمایي چې دا نه پاکیږي. دغه وجه دا د احنافو ویلي دي چې سپي څرمن که چا رنګ کله پاکیږي د سره بیا لمونځ کېدلی شي. لکه دا مسله به بیا وروسته ذکر کړو، لیکن دا خبره ضعیفه ده د احنافو. قوي خبره دلته دا ده چې د سپي څرمن هم مرداره ده، په رنګولو سره نه پاکیږي ځکه دا نجس العین ده، یعنی نجاست ډېر پکې زیات. او د خنزیر څرمن هم نه پاکیږي، او د انسان څرمن د وجه د شرافت نه هغه تیستل یې ده چې دا نه پاکیږي. نور خو پاکه داسې، خو لیکن د وجه د شرافت نه په هغې باندې د هغې نه استفاده باید ونه کړی شي. نو دا هم ښکلې مسله شوله. د دې نه وروسته بله فایده دا راووتله، کله چې یوه څرمن پاکه شي نو دغه څرمن استعمالولی شي سړی، لکه څنګه چې دلته په دې کتاب کې په باب الانیه کې راواخیستله. اوس یوه څرمن پاکه شوله په رنګولو سره، اوس دغه څرمن سړی استعمالولی شي. څنګه؟ د دې نه سړی جوړ کړي څه شی؟ مشکیزه. مشکیزه څه ته ویلی کېږي؟ هغه د حیوان په پوستکي کې چوبه واچولی شي، خوله یې جوړه کړی شي ورته، نور دغه کوم ځایونه چې څیري دي هغه وګنډلی شي، وګنډلی شي. بیا د هغې نه اوبه نه څي، خلک به د پخوا د هغې نه استفاده کوله، ځکه دغه وسپنې شیونه پخوا وختونو کې نه وو، نه دغه نکل و، نه دغه وسپنې وې، نه دغه پلاستیکونو څیزونه وو. نو پخوا به خلکو هم دغه څرمنو نه لوښي جوړول، اوبه به یې چې ساتلې په کور کې، نو په همدغې لوښو کې به یې ساتلې. دارنګه د دې نه بله فایده دا راوتله چې دغه څرمن اوس پاکه ده، که یو انسان را لګېږي د دې نه دسترخوان جوړوي هم جوړولی شي، او که یو څوک را لګېږي د دې نه جاینماز جوړوي، د دې څرمنې نه جاینماز هم ته جوړېږي، سړی به لمونځ پرې کوي، د څرمن پاکه شوله. دارنګه د دې نه اوس نوره استفاده کېدلی شي، لکه اوس نن سبا د دې نه څه جوړېږي؟ کوټونه جوړېږي، کرتیانې ورته وایي، جمپر ورته وایي. دا اوس ګوره د څرمن نه جوړېږي. پخوا وختونو کې خو به اصلي څرمنې وې، اوس زما په خیال داسې ډېر اصلي نه پیدا کېږي، پلاستیک یې ورسره استعمال کړی وي، خو بیا هم دغه کورتۍ کې بیا سړی لمونځ کوي، نو د لمونځ یې بلکل صحیح دی. اگر که دغه کورتۍ یا د کوټ او یا دغسې جمپر دا څیزونه چا نه دي د څرمن نه جوړ شوي وي، خو دغه څرمن ګوره څه شوله؟ دا رنګ کړی شوله، د رنګ نه وروسته دا استعمال ته جوړه شوله، بدبویي ترېنه ختمه شوله، غوړوالی ترېنه ختم شولو. سختي چې کومه په څرمن کې وي، تاسو وګورئ کله چې یو حیوان مړ شي یا سړی څرمن ته وباسي، څرمن وچه کلکه شي، هېڅ استفاده نه دي کېږي، چې دا رنګ شي بیا نرمه شي، بیا هر سړی استفاده کولی شي. او په دې کې بعضې خلکو د موږ په ځایونو کې بس نور ولایتو کې هم دا کار و. پخوا وختونو کې به چې د مال نه شودې راولوشلې، بیا به د دې دپاره هغه څرمن جوړه کړې وه، نو په هغې کې به واچولې، د شودې به مستې کړې، مستې به ور واچولې، نو هغې ته بیا پښتو کې غړک وایي، د غړکې د مستې ور واچولې، په هغې کې بیا مخلې شوربلې به، بیا به د هغې نه کوچ جدا شوله او شړومبی به ترېنه جدا شو. نو ګوره د دغه استعمال دپاره هم کېدلی شي، نور دغسې استعمالات یې کېدلی شي. نو د دې نه دا مسایل راووتل چې څرمن پاکه شوله، په هر څیز کې سړی بیا استعمالولی شي. دا مسله شوله.
بل حدیث راوړي وعن ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه قال فرمای قلت يا رسول الله هد الله رسوله ان بارض قوم اهل کتاب موږ په وځمکه د قوم د اهل کتابو کې یو د اهل کتابو نه مراد څوک دي يهود او نصارا دي یعنی موږ د يهوديان او د نصارا سره وسیګلت نور خلق مسلمانان زموږ سره نشته دي افناکلوا فی آنیتهم ایا موږ دغه په لوښو کې په ظروف کې خوراک کولای شو قال رسول الله فرمایله لا تاکلوا فیها تاسو خوراک مکوئ الا ان لا تجدوا مگر دا چې تاسو ونمومئ غیرها غیر دغه ظروفو د یهودو او د نصاراو نه نور ظروف تاسو پیدا نه کړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه نه استفاده وکړئ خوراک څښاک پکې وکړئ خو په دې شرط سره فغسلوها وکلوا فیها تاسو هغه پرېمینځئ او بیا خوراک پکې وکړئ ګوره دلته لوښي چې کله مثلا د څرمنې نه جوړ وي یا د وسپنې نه جوړ وي په دې کې اتفاق د علماو ده چې په هغې کې سړی خوراک کولی شي د یهودو د نصاراو په لوښي کې سړی خوراک کولی شي نو دلته رسول الله ولې منع وکړه منع مطلب دا دی چې په بل حدیث کې د تشریح راغلی ده یعنی دغه لوښي چې موږ ته یې راکوي یا موږ یې ترېنه غواړو په دې لوښو کې دوی د خنزیر غوښه پخوي او په دې لوښو کې دوی څه کوي په دې کې دوی شراب څښي نو د دې وجې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو په هغې کې به خوراک مه کوئ وجه دا ده چې هغلته د خنزیر غوښه کې پخ شوې ده یا شراب پکې هغه شوي دي که نور هم پیدا نه کړله نو بیا دا پرېمینځئ چې ومینځل دا به پاک شي نو بیا تاسو خوراک او څښاک پکې کولی شي او بعض علما ویلي دي چې عام لوښي که مراد کړی شي نو د دې مطلب دا دی چې نبي اسلام دلته نهیې کړې ده د نهیې دپاره د تنزیه او د کراهت ته چې تاسو ځان ته وساتئ د دې لوښو نه د یهودیانو د نصاراو نه نور اول مطلب راجح دی او غوره دی چې هغه موږ ذکر کړلو چې د هغوی لوښي به پرېمینځلی شي بیا سړی خوراک او څښاک کولی شي بله مسله د دې حدیث نه دا راوتله چې د اهل کتابو سره یا د یهودو د نصاراو سره معاملات سړی کولی شي معاملات دا هم ښایسته مسله ده یعنی کله کله بعض مسلمانان د دین نه خبره وي که مسلمان د یهودي سره یا د نصراني سره وګرځېدلو یا یوه معامله ورسره وکړه نو خلک وي چې دا کافر شو نه په دې باندې کفر ته انسان نه رسېږي دا معاملات دي یو ګورئ دلته مسله د موالات ته موالات دوستانې ته ویلی شي په شریعت کې د یهودو د نصاراو سره دوستانه کول ناروا دي چې سړی دوست وګڼي احترام یې وکړي کومک ورسره وکړي په مقابل د مسلمان کې په جنگ کې دا ناروا کارونه دي دا کله کله انسان دی ایمان نه وباسي دا دوستاني صورتونه دي یو موالات دي او یو معاملات دي نو موالات ورسره ناروا دي او معاملات ورسره جایز دي مثلا تجارت شولو یا مثلا داسې نور په دفاترو کې کار کول یا غوی راوستل دغسې په دفاترو کې کار کول یا نور داسې ورسره ودرېدل او کېناستل یو شی ته اخیستل دا معاملات دي دا جایز دي لکه دلته د حدیث نه معلومه شوله چې موږ د دوی نه لوښي راخلو مثلا همسایګان دي په د کلي کې دي لوښي ترې راخلو او د دې نه استفاده کوو نو رسول هم ورته ویل چې دا تاسو کولی شئ خو په دې شرط دلته خبره خو جدا ده خو لیکن د حدیث نه دا معلومه شوله چې د کبارو سره معاملات کول دا جایز دي